دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې تاسو به جوړ وئ. په عصبي ناروغیو کې داسې ناروغۍ هم موجودې دي چې کله کله انسان بې ذوقه او بې خونده شي او هغه کارونه او هغه چارې چې پخوا یې له هغو څخه خوند اخیسته اوس خوند نشي ترې اخیستلی. د مثال په ډول یو انسان په دغه حالت کې نه له مطالعې څخه خوند اخیستلی شي، نه له خوراک څخه، نه له طبیعت څخه، نه له موسیقۍ څخه، نه له عبادت څخه، نه له کاروبار څخه، نه له لمر څخه، نه له ورزش څخه، نه د ماشومانو له مینې څخه، نه د جنسي اړیکو څخه، نه له چکر څخه، او په ټوله کې ټول هغه کارونه او هغه چارې چې ده پخوا په ژوند کې تجربه کول او خوند یې ترې اخیسته خو اوس خوند نشي ترې اخیستلی. دغه حالات د انسان لپاره ډیر دردونکی او ډیر ځورونکی وي او ډیر انسانان له دې امله ځورېږي چې دغه ستونزه هم نشي تشخیص کولی چې دی کوم مرض لري او کومه ستونزه لري چې د هغې لارې چارې ترسره کړي او یا له چا سره مشوره وکړي. که چیرې د بېخوندي دغه حالت دوام وکړي او یا ډیر شدید شي نو امکان شته چې انسان ځان وژنې ته تمایل پیدا کړي او یا ځان وژنه وکړي، ځکه چې انسان د خوند حس ورک شي. نو کله چې د خوند حس ورک شي نو ژوند دته بې معنا وي او ژوند هم دته خوند نه ورکوي. انسان چې په ژوند کې کوم کارونه کوي، کومې کړنې کوي، د خوند اخیستلو لپاره یې کوي. خوند اخیستل د یوې کړنې په مقابل کې یو امتیاز ده چې انسان یې ترلاسه کوي. خو که چیرته دغه امتیاز نه وي او دی کارونه ترسره کوي نو دی هغه کارونه او چارې هم نشي ترسره کولی. نو که چیرته یو انسان چارې ترسره نه کړي نو ژوند نشي ترسره کېدلی. که چیرې یو انسان له مطالعې څخه خوند وانخلي نو مطالعه نه کوي. نو کله چې مطالعه ونه کړه نو معلومات نشي ترلاسه کولی. نو کله چې معلومات ترلاسه نه کړل دی خپل کاروبار او خپل ژوند یا دنده نشي ترسره کولی. که چیرته انسان د کاروبار څخه خوند وانخلي نو دی کاروبار نه کوي. نو که چیرې کاروبار ونه کړ نو ټول ژوند پر مخ نه ځي. نو همدغه خوند اخیستل دی چې انسان ته د کار کولو انګیزه او ځواک ورکوي او خپل ژوند پر مخ بیایي. په طبي لحاظ دې حالت ته انهودنیا ویل کیږي او بېلابېل عوامل پکې شامل دي. د دې لپاره چې دغه حالت وپېژنو چې دغه حالت ولې رامنځته کیږي، څنګه یې تشخیص کړو او څنګه د دې ستونزې د حل لارې لپاره اقدام وکړو. نو یو څو عاملونه یې په لاندې ډول له تاسو سره شریکوم. نو هیله ده چې له دې سره به تاسو ته دغه خپله ستونزه روښانه شي او په حل کې به یې اقدام وکړئ. لومړی چې د افسردګي ژور خفګان یا ډیپریشن دی. ځینې هغه کسان چې هغوی ته ژور خفګان یا ډیپریشن پیدا شي نو ممکن د ژور خفګان ترڅنګ دوی د خپل لذت یا خوند حس هم له لاسه ورکړي. دا لومړی عوامل دي. دویم یې دا ده چې ذهني ستړیا ده. که چیرته تاسو یو سخت کار لکه موټرواني یا مسافري یا په نورو ځایونو کې داسې سخت کارونه چې خلک یې ترسره کوي شاید تاسو هم ترسره کړي وي، که چیرته دغه کارونه په دوامداره توګه ترسره کړئ، د مثال په ډول میاشتې یې ترسره کړئ، کلونه یې ترسره کړئ، چې ځینې خلک همداسې هم دې ترسره کوي او د دې کارونو ترڅنګ دوی تفریح هم نه کوي، د ځان ته پاملرنه هم نه کوي، نو ممکن په دوی کې هم داسې حالت رامنځته شي چې د بېخوندۍ له حالت سره مخامخ شي او خپل خوند او حس له لاسه ورکړي. دریم دا ده چې په بدن کې د کیمیاوي موادو بدلونونه دي. کله چې د ډوپامین، سروټین، نیوروپرین او نورې کیمیاوي مادې په بدن کې کمې شي نو انسان د خوند اخیستلو تمایل له لاسه ورکوي او له بېذوقي او بېخوندي سره مخامخ کیږي. بله دا ده چې ژور فکرونه په دوامداره توګه فکرونه، فلسفي پوښتنې د خدای د کائناتو په اړه یا داسې پوښتنې چې هغه حل نه لري، دی له ځان سره لري یا له نورو خلکو سره مطرح کوي. دغه پوښتنې او دغه زیات سوچونه هم د انسان حس له منځه وړي او انسان بې حسه کوي. پنځم چې د ژوند معنا نه موندل. کله چې یو شخص احساس وکړي چې ژوند یې بې هدفه شوی دی نو دا هم د بېخوندي، بې علاقګي سبب ګرځي. نو انسان باید په ژوند کې یو هدف ولري ترڅو د هغه هدف لاسته راوړلو په بدل کې دی یو خوند هم ترلاسه کړي. شپږم چې د جسماني روغتیایي ستونزې دي. ځینې طبي حالتونه لکه د هورمونونو ګډوډي، د وینې کموالی یا د اعصابو ستونزې دا هم په انسان کې تاثیر کوي او د بېخوندي له حس سره مخامخ کوي. نو له دې حالت سره باید څه وشي او کومې کړنې دي چې باید ترسره شي؟
لومړی هغه طبي لارې چارې دي چې موږ او تاسې کولی شو په خپل کور په خپل چاپیریال کې ترسره کړو. لومړی د خپل ذهني حالت تحلیل باید وکړئ، په دې خاطر چې کله چې له بېخوندۍ یا بېحسۍ حس سره مخ شئ نو باید له ځانه پوښتنه وکړئ چې دغه بېحسي حس ما ته کله را پیدا شوی دی. مثال په ډول 1 کال وړاندې تا ته دا حس پیدا شوی، په هغه حالت کې تا کوم حالت تجربه کړی ده. دې حالت څخه وروسته بیا تاسې ځان ارزوئ او دا ناروغي په ځان کې پیدا کوئ. دویم چې ده د خپلو ورځنیو کړنو بدلول دي. له دوستانو او خلکو سره لیدنې باید وکئ، ورزش وکئ، په ټولنیزو چارو کې ګډون وکئ چې دا د ډوپامین او سروټین د کچې د لوړوالي سبب ګرځي او انسان ته حس ورکوي. د خوب، خوراک او ورځنیو کارونو تنظیم ده چې باید ترسره کړئ. د ښه احساس لپاره کوچني کوچني کارونه وکړئ، له خلکو سره مرسته وکړئ، په یو کار کې برخه واخلئ. همدا ډول موسیقي واورئ، د اوبو له غږ څخه خوند اخلئ، د باد له احساس څخه خوند واخلئ او خپل حواس ورو ورو فعاله کړئ. بله خبره دا ده چې تاسو باید په داسې حالت کې له یو متخصص یا روانپوه یا ډاکټر سره مشوره وکړئ ترڅو تاسو ته راهنمایي وکړي. ځینې طبي ازموینې هم ګټورې دي لکه د وینې معاینه، د هورمونونو توازن او د ویټامین B12 او ویټامین D د کچې معلومول دي. په دوهم قدم کې ډاکټر ته مراجعه کول دي چې ممکن تاسو ته ډاکټر په دې برخه کې یو شمېر درمل تجویز کړي، وړاندې کړي چې په هغو کې د ضد افسردګۍ یا ضد خفګان درمل دي چې هغه د SSRI له کورنۍ له ډلې څخه دي چې دا د سروټینو کچه لوړوي چې د خوښۍ احساس بیرته راولي. دوهم د SNRI په نامو درمل دي چې دا هم د سروټین او نورافرین تعادل برابروي. دریم کې د ډوپامین زیاتونکي درمل دي، دغه بیروپرین په نامه درمل دي چې د خوند اخیستل بیرته انسان ته ورکوي او دا ستونزه یې له منځه وړي. بله دا ده چې که ستړیا او بېحالي حالت ولرئ نو د موډیفینل او میتلوپیډینټ درمل هم خوړل کیږي چې د ډاکټر تر سپارښتنې لاندې دغه کار کیږي. بله دا ده چې څلورم دا ده چې تاسو د ویټامین D، ویټامین B12، اومیګا 3 او مګنیزیم دغه ته شاید ضرورت ولرئ چې دا د مغزي فعالیت ته وده ورکوي او انسان ته د خوښۍ حس بیرته راولي. درنو دوستانو، دا وه یو څو خبرې چې د انسان د بېذوقي په اړه مو له تاسو سره شریکه کړلې. نو په دې هیله چې که چیرې تاسو دغه ستونزه ولرئ او یا په نورو خلکو کې دا ستونزه ولرئ، په نږدې دوستانو کې، ملګرو کې، نو له هغوی سره شریکه کړئ ترڅو له دې ځورونکي حالت څخه خلاص شي او بیرته پخواني او خوشحالي حالت ته راوګرځي. نو ډیره زیاته مننه. کور ودان. درنو لیدونکو، د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل